اوس فرانس والا وایي واشوشا جوړه کړې. دا خبره مې ډېره غور سره واورئ. پخوا نه دا یوه خبره وه چې دا کمې خبرې چې هوا کې د چا کړي دي دا ټولې هوا کې ګرځي. انګریز لګیا دی وي کشف کوي دا خبرې به راکاږي چې دا د پلني خبرې دي دا به رانیسي. اوس فرانس دعوه کړې ده چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم آخري خطبه حجة الوداع چې ده هغه موږ کشف کړې ده. ډېره زر به خلکو ته واورو. فرانس والا د رسول الله خطبه ماله ما واوروه، زما د پلار خبرې ماله واوروه. اول چې زه هغه واوروه د پلار خبرې موږ پیژنو که جواب را کوه بوتانو غونې به نه کینې. اول موږ ته د پلارانو خبرې واوروه. زما پلار د ده 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 نیکه د ده نیکه د ده نیکه. اول دا خبرې راله واوروه چې زما یقین پیدا شي چې دا خو زما د پلار آواز دی. رسول الله آواز ما اورېدلی؟ ستا پلار اورېدلی؟ نیکه دې اورېدلی؟ تره دې اورېدلی؟ نیا دې اورېدلی؟ کودیو نیکونو دې اورېدلی؟ اول دې راته کتابونه ولیکل و دې وی چې دا رسول الله فرمایلی دي. په بخاري کې دې چې څه خوښه وه ودې لیکل د پارس په ملایانو باندې. صحیح خبرې دې هم پکې ولیکلې، ناکاره دې هم پکې ولیکلې. مسلم کې دې ښې خبرې هم ولیکلې، ناکاره دې هم ولیکلې. ابو داود ترمذي نسائی دې راله ډک کړه. اول خو دې 1400 کاله په دې جنګونو کې مبتلا کړه چې یو دا روایت راخلي وي امین بالجهر دی، دا بل وایي چې امین بالسر دی، دا یو وایي چې فاتحه به وایي، دا بل وایي چې نه به وایي. دام حدیث پیش کوي، دام حدیث پیش کوي. یو وایي چې مړی اوري، بل وایي چې نه اوري. دام پیش کوي، دام پیش کوي. یو وایي چې د پسې مونځ نه کېږي، بل وایي چې د پسې. دام لس روایتونه پیش کوي. 1400 کاله دې په دې وجنګوله ما چې ستا غلامانو په اشارې باندې دا کتابونو کې دس وشو یا دا کتابونه ولیکلی شو. موږ پې جګړه وه دا د رسول الله خبره ده، بل وایي چې نه ده. 1400 کاله دې په دې وجنګوله. اوس دې چې څه خبرې خوښې دي هغه به د رسول الله په خطبه کې راته راولي. چې څه ستا خوښه ده هغه به په هغې الفاظو کې راشي، هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه وي. زما په امت کې دومره پیری هم نشته دومره اوږد چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې خبرې اورېدلي. دا ملایان چې وایي چې ما خوب کې پیری ولید هغه د 1400 کالو او ما به ته خو صحابي بیا دا خو ته تابعي شو. دا غول خوري، دا څه شی کوي؟ دا سوچه غول خوري، دا ټول د دروغ وایي. زما په امت کې خو دومره سړی نشته چې هغه د 1400 کالو عمر ولري چې هغه ورته غوږ کېږدي چې وایي چې اوهو دا خو والا د رسول الله آواز دی. پیژني څوک؟ تا به خطبه جوړه کړي، تا به الفاظ خوښ کړي، تا به مواد خوښ کړي. فرانسیسي او راله به د هغه د رسول الله په نامې واوروي. اوس به نوې یوه بله فتنه جوړه. اوس به 2000 کاله بیا په دې باندې جګړه کوو چې رسول الله په خپله فرمایلي دي. مونږ یې آواز واورېده او پکې وي به هغه خبرې چې هغه به نه قرآن کې وي او نه به په سنت کې. دا نوې فتنه را روانه ده او مولا او مسلمان ورته خوشحال دی. یاره جي د خدای ډېر لوی فضل یې نه دی، قهر دی. الله فضلونه خلقو له ورکوي، چا نه یې پټوي نه. دا که فضل وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به ژوندی راته پرېښی او قرآن تر اوسه پورې ساتلی شي، رسول الله نشي ساتلی؟ جواب راکه. قرآن تر اوسه پورې الله ساتي، څوک زبر زیر کې فرق نشي راوستی. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 10 کروڑه کاله عمر نشو ورکولی هغه؟ دا فضل دی د الله چې موږ له مرګ راکوي. دا فضل دی د الله چې موږ د یو سړي نه محروم کیږو او موږ ته موقع میلاویږي چې خپل کردار وښیه. پردو شیانو باندې زورونه مه کوه. اوس ته یوه نوې پراپیګنډه را روانه ده. څه چل دی د رسول الله خطبه به ښایي ورور هغې کې به د لیکلي وي، هغې کې به راغلي وي چې انګریزان اولیاء الله و احباؤه، عیسایان ډېر اعلی خلق دی. هغې کې به راغلي وي چې جمهوریت ډېر اعلی حکومت دی. هغې کې به خدای خبر چې څه ګند به دې یو زړه کې ځان سره جوړ کړی وي او زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان اطهر باندې به خلکو ته اوروي چې دا د هغه خبرې.
مال د پلار خبره واوره چې زه ته وایم چې ما ته د مور خبره واوره چې زه ته وایم چې والله دا خو دې بالکل زما د مور خبرې دي مال د رسول الله د خبرو اورولو کفارو نه ضرورت نشته ما ته الله نبی قرآن راوړی دی او بیا اعلان کړی دی واوحی الی هذا القرآن چې خلقو ما ته چې څومره وحی راغلی دی هغه په دې قرآن کې دی بس دینه بهر څه شی نشته واوحی الی هذا القرآن ما ته د دې قرآن وحی شوی دا دینه بغیر ما ته وحی نه ده شوی او که کمی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي هغه په دې احادیثو کتابونو کې لیکلي دي اگر چې ورسره لس خبرې به چا نورې میلاو کړي هغه زه په قرآن باندې تلم ما ته پته لګي چې دا د پیغمبر خبره ده او دا د پیغمبر خبره نه ده ما ته د فرانسیسیانو د هدایت ضرورت ما ته قرآن راغلی دی او ذالک الکتاب لا ریب فی هدی للمتقین ما ته هدی للمتقین د فرانس نه ضرورت نشته چې ما ته اوس فرانس هدایت ښایي مسلمانو دې خبرو ته چې ویښ وی په دې پراپیګنډو چې مخکې نه پوه وی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په آواز کې به اوس څه شی وښودلی شي موږ یې پېژنو چې دا د رسول الله آواز دی شور به ورسره رانقل کړي د عربو څنګه فلمونه یې جوړ کړي جوړ یې نه دي کړي هلکه د یوسف علیه السلام فلم یې نه دی جوړ کړی د حجاج بن یوسف فلم یې نه دی جوړ کړی اقصی خبری کوي اقصی شی کوي نو ما ته به وښایي یو خوا کې به ورسره ناست دي او څوک به عربۍ کې خبر کړي هذا ابوبکر یو بل ته به یا ابابکر شکر رسول الله ابوبکر ته آواز یا عایشه وګوره عایشې ته آواز نشي کولی تماشا کوه زه به یا مړ یم یا ژوندی دا را روان ده دا فتنه را روانه ده 1400 کاله په کتابونو وجنګولې اوس به انشاءالله 100,000 کاله تاسو په دې خطبې جنګوئ چې د پیغمبر علیه صلات وسلام آواز یو ځل بقول دوی چې تا باندې چې ومني چې دا د رسول الله آواز دی په هغې آواز کې چې تا له څه راوباسي ته بیا نه منې بس چې درته څه یې وی بیا به وایي بیا حکومتونو ته د پوجونو ضرورت نشته دقه به دله اوروي او ته به غلی ناست درته وایي به چې ستا دا ښځې چې کومه ده دا داسې دا داسې دا بل ته راوا ده ته به یې خو وینې دي به ځي دي ځه داسې نخرې به در باندې